हार्ट ब्लॉक या दिल की धड़कन एक ख़ास हद से कम होने की सूरत में मरीज़ को इस किस्म की एक मसनूई बैटरी लगाई जाती है जिसको टेम्परेरी पेसमेकर बोलते हैं। और ये बैटरी दिल के अंदर नहीं बल्कि सिर्फ इसका लीड एक ख़ास रग के ज़रिए दिल के साथ अटैच रहता है। इसके बरक्स परमानेंट पेसमेकर पीपीएम जो कि चमड़े के अंदर लगाया जाता है और वो भी लीड के ज़रिए दिल के साथ अटैच रहता है। हार्ट ब्लॉक के सिम्टम्स यानी अलामात अक्सर कंफ्यूजिंग होते हैं जिसकी वजह से मरीज़ ख़ुद या उनके लवाहिकीन इन अलामात को दूसरी बीमारियों से मंसूब कर लेते हैं, जैसा कि बेहोशी का आना, शुगर का कम होना, ब्लड प्रेशर का कम होना या फिर फालिज का अटैक होना, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल टाइम पे नहीं आते, वो ईसीजी नहीं कर पाते और वो अपनी डायग्नोसिस मिस कर जाते हैं। हार्ट ब्लॉक में मरीज़ को अक्सर तकलीफ़ ऐसी होती है कि सांस चढ़ती है मरीज़ की, आंखों की नज़र का धुंधला होना, सर चकरा जाना, कभी कभी सीने में दर्द भी होना और बेहोशी तारी होना। कभी मरीज़ को याद भी नहीं रहता कि वो उनको क्या तकलीफ़ थी। इस वीडियो में हमने एक दो रियल पेशेंट्स जो कि हार्ट ब्लॉक के साथ हॉस्पिटल आए थे उनसे भी बात की है कि हार्ट ब्लॉक के दौरान उनको किस किस्म के अलामात थे, उन्होंने लोगों को क्या बताया और फिर उनके अटेंडेंट से भी पूछा गया है कि उनको किस किस्म के अलामात थे। इस टेम्परेरी पेसमेकर से पहले हम अक्सर मरीज़ से कंसेंट लेते हैं, इजाज़तनामा लेते हैं और इस बैटरी को देखकर बहुत सारे मरीज़ डर जाते हैं और वो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। लिहाजा इस मरीज़ से ये भी पूछा गया है कि आपको इस बैटरी की वजह से कोई तकलीफ़ है या उस दौरान कोई तकलीफ़ थी जब आपको बैटरी पास हो रही थी, या आपको कुछ याद है, या अभी इस बैटरी से कोई मसला है आपको या नहीं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और हार्ट ब्लॉक के अलामात को एक रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करें। हाँ बाबा दा हार्ट ब्लॉक दा मसला چې کېدل کنه जी نو د دې نمخ کې څه تکلیف تاسو ته تاسو ته دی چې څه یاد دي یره جی د هغې نه مخکې زه پیسې یم پیښ شوی نه ها یم خو دومره یو کار وجي چې هډ شیورینګ به ماته کېدل بیا د هغې نه راته ډاکټر صاحب وویلې چې داسې کار وکړه چې ستا بلډ دغه شوي دی ها ټیټ شوي دی کلک ها. شوي دی اینه ټینګه شوې ده. اینه ټینګه شوې ها، ده ها. دا نه دي ها نه بابا دا هارت اوس دا پیره چې دا زړه دا مسله دا کېدله دا اوسنۍ د زړه مسله چې کېدله جي که نه دا بیټري چې څه دپاره ولګېدله دا داسې د مخکې هم دا ما دغه کړې ده ها. حیدرآباد کمپلیکس کې ما مهم. 15 ورځې مې هلته تېرې کړي ها. دي دا داسې وي چې یو دم درد مې په دې ځای راشي ها په دې ځای مې درد راشي هغه انجسیډ ګولۍ ونیسمه مهم. خو درد مې هم ښه شي ها هېڅ څه او دا پیره بیا څه چلو شو هغه ښه شي بیا ګرځم ها. راګرځم کپ په بیا سره نور کله لکه ستاسو ګزاره وشي هغې سره او بالکل ها، ها. ټیک ټاک یم بیا اینه بیګا ښه دغه نه چې ماښام روټۍ مې وخوړله ها. ښه دغه مې وکړه تلاوت مې وکړلو ها. هر څه مې وکړه بس همداسې 9 بجې نشته زه سملم ها پروت وم د شپې یو دم سینه مې وتخنېدله ها ټوخی مې راوچت شولو ها چې ټوخی مې راوچت شولو نو چې زه راپاله نو هغه الټۍ مې وکړې د الټۍ مې چې کولې داسې نسته بیا ولیدلې یم بېهوشه شوې بیا بېهوشه شوی یم ها دې نه مخکې سترګې هم تتې تتې کېدې یا څه تورې تورې کېدلې داسې څه وو؟ سترګو ته به مې دا پړق پړق کېدل ها ها نو بله وه چې دا به سر ما ساویستي ګولۍ خوړلې ها. د هغې سبب مې زما بلډ پرشر ها، ها. ډېر بس هغې نه کم پس بیا بېهوشه چې شوې بیا تاسو په ځان نه وئ پوه شوي نه جی بیا نه پیښه ها 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 او نه کمپلیټ کېدو نه ها دا بیټري چې لګېدلې ده بابا دا د دې بیټرۍ نه څه تکلیف خو تاسو ته نشته دی نه جی ها ها هغه ټیم کې تاسو په دې په درد وغیره څه باندې پوه شوي وئ نه درد نیم او دې ځای کې انجکشن یې دغه چې لګولو ښه درد خو اوس هم اوس خو درته لږ لږ درد کې ډېر تکلیف خو ته نشته دی نه، نه، او بیا هوش کې چې تاسو رالی نو اوس خو درته څه مسله نشته دی بیټرۍ نه هېڅ راته نه مثلا نشته دی زیاتې نه یې پریشانه کړې لګه درد مې وي خو هسې یو دم مې زړه وښویږي ها ها وښویږي بیا یې بیا مې خو به دغه خپل تلاوت وکړم به ځان یې جوړ کړم ها. بیا ټیک ټاک یې ټیک شو. وسنې. ټیک شو نه نه ټیک شو بابا ډېره مننه ډېره سلامت مهرباني. اوسئ. مهرباني. کم سے کم چې ټایم څونه زیات تېرېدو نو هغې کې بالکل هغه بېهوشۍ کې ډوبېدلو ډوبېدلو ها. بیا موږ هغه ته مثلا هغه چې کوم د مخکې نه هم د زړه بیمار و هغه ته بیا موږ هغه انجوسیټ چې کومه یو ګولۍ وي هغه ژبې لاندې ږدي
هغه متکی خو به ډایرکټ څونه ایمرجنسي ته هغه ورسولو ها لارې چې ایمرجنسي ته تاسو راغلي لارې چې emergency دلته چې راغلي نو بیا ای سی جی وشوله دلته چې دا ای سی جی وشو نو هغه ویل چې موږ دې ته یو ډیوایس لګو ځکه چې هارت بیټ چې کوم هغه بالکل لو ډېر کم و هغه به یو دغه شان ډیوایس ولګولو ټمپرری ډیوایس ټمپرری بیټری تاسو ته ویل په هارت بلاک کې د زړه رفتار د یو خاص مقدار نه دونه زیات کم شي چې د زړه په مختلف حصو کې چې کم کوارډینیشن یا کم کنیکشن وي نو هغه ختم شي نو بیا موږ د سٹارټ کې د یو مصنوعي بیټری لګولو مریض ته وایو او دغه اجازه غواړو اکثر زموږ خلک موږ د هغه اجازه نه راکړي هغه وایي چې دا څه دي کنه زه هم دې پوینټ راتلو ما غوښتل خو چې اساس مخکې دا ایکسپیرینس وو نو تاسو ته اجازه ورکړو بیا بیټری ولګېدل مصنوعي بالکل موږ ته اجازه ورکړو ځکه چې زما یو مشهور دی هم ډاکټر دی هغه په سیکنډ آی سی ډي باندې او زه هم د کارډیک پیشنټ یم زه هم په سیکنډ آی سی ډي باندې مانم تاسو یو ورکوټ شان ډیوایس دونه څه دغه نه دی او بیا د ډیوایس نه بس مریض هوش بالکل برقرار شو بالکل د کله چې دا ډیوایس ته ولګول نو within 1 hour مریض چې کوم خپل نارمل ریدم ته راغی هوش کې راغی او هغه وویل چې ما ته سم یاد نه و چې دا څه چلو شو بالکل څه یاد نو بالکل پسان نو چې هغه وایي کم ځای کې ما ها نو اوس خو تاسو ته مسله یا مریض ته مسله نشته ډیوایس نه بس الحمدلله مریض بالکل زه تاسو د ډیوایس هم خیمه او زه کوشش کوم چې تاسو خبرې د مریض سره هم وکم دا یو مصنوعي ورکوټي بیټری وي کوم چې زړه ته د بهر نه لګي او بیا څه وخت پس ډاکټران چیک کوي کو فرض کړه هغه ضرورت ختم شي نو هغه لږ پلی شي او کو نه ضرورت نو بیا پرمننت بیټری کوم چې دن نه په سرمن کې ولګي هغه بیا بهر نه ښکاري په هارت بلاک کې کتابي چې کوم علامات هغه داسې دي چې سترګې تورېدل یا سترګو ته مخامخ شخص ښکاري هغه تت کېدل لکه په سره چې لړه وغیره کې روان وي او بیا د هغې نه پس سر چکراوېدل سر پې ګرځي او بیا اکثر مریض را وغورځېږي کوم چې مشران مریضان وي چې هغه راوغورځېږي نو هغې درس سره د هغوی سر هم خوږېدلی شي لاس پم خوږېدلی شي ایون چې اډوکې ماتېدلی شي او بیا بیهوشي شي نو زمونږ خلک اکثر دا هغه ټایم کې وي دا فالج اټیک وشو یا بلې څه بیمارۍ سره منسوب کړي هغه د هسپتال په ځای نورو ځایونو ته بوځي هسپتال ته کوم راشي نو ای سی جی اکثر ډیره لیټ وشي په هسپتال کې کنه چې څو پورې ای سی جی نه شي یا د زړه ډاکټر مریض نه وي کتلې نو د هارت بلاک سسپیشیس د هغې شک خلک ډېر کم کوي کنه خلک نورو خبرو ته سوچ کوي یا فالج اټیک وشو سر کې رګ وشلېدو نو میرګو اټیک وکړو داسې نو پکار ده چې ای سی جی وشي او د ای سی جی نه پس کو ډاکټران تاسو ته بیټري تجویز کوي نو هغه یو ډېر ورکوټې معمولي اپریشن وي او ورکوټې ډیوایس وي هغه کوشش کوي چې د هغې نه مه یریږئ او د هغې ډاډه اجازت ورکوي چې چونکې هغې کې د مریض او ستاسو فایده ده کوشش کوو چې